مولوي عبدالرحمن منیر زموږ هڅې به تر هغه روانې وي څو مو د منکراتو ګراف صفر کړی نه وي. د 1440 کال د صفر المظفر د میاشتې 22 نیټه ورځ دوشنبه د امر بالمعروف وزارت د نظامي برخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایت اوریدلو معین مولوي عبدالرحمن منیر د خپل کاري ټیم په مرسته د کابل ښار له مختلفو نظامي ځایونو د لیدنې پر مهال هغوی ته ویلي عملي اقدام مو د مشرتابه د حکم پر اساس دی او دا لړۍ به تر هغه روانه وي چې په نظامي لیکو او دولتي ادارو کې مو د منکراتو او ستونزو ګراف صفر کړی نه وي. یا څو کسیز هیات چې مشر یې د دې وزارت په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي معین مولوي عبدالرحمن منیر پر غاړه و د پلازمینې کابل له مختلفو نظامي ځایونو د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل زموږ هره کړنه د مشرتابه د حکم پر بنیاد ده، نه د خپلو شخصي غوښتنو، نو په همدې اساس موږ د منکراتو د مخنیوي عملي اقدام به تر هغه دوام وکړي څو مو دولتي ادارو او نظامي ځایونو کې د منکراتو ستونزو ګراف صفر کړی نه وي. ښاغلي منیر همدارنګه د نظامي برخې له مسؤلینو وغوښتل چې له لیکو کم عمره او کلګري کسان وباسي او په راتلونکي کې یې ګمارنه بنده کړي. هغه همداراز له مسؤلینو وغوښتل چې هر څوک د یادو اصولو له پلي کولو سرغړونه کوي باید له دندو ګوښه کړای شي.